زه خو وایم نور بحث ته ضرورت نشته. دا چې یو قسمونه اخلي چې دا پنجابی نه دی او بل طلاق اخلي چې پنجابی دی، یقینا زه هم حیران شوم. خو راځئ یو بل نوم ورباندې کېږدو، که پنجابی دی یا نه دی، اما دا خو به منو چې ګمنام یې ناپېژانده دړمار دی، ځکه دا 3 ورځې دلته پروت دی، هیچا ونه پېژاند. که دی د یو چا زوی وای، عزیز او تربور یې درلودی، خو په دې 3 ورځو کې به معلوم شوی وای. موږ همیشه همداسې ګمنامو خلکو دربدره کړي یو. بنان یو څوک یې نه پېژني. هېڅکله په جومات او خپله سیمه کې ځای مه ورکوئ. دا ډول خلک د وطن په خیر نه دي. رئیس په پای کې وویل نوره خبره ختموو. یو څو کسان دا جسد واخلئ. دلته له بازاره وتلې یوه زړه هدیره ده، هلته یې یوسئ او تر خاورو یې لاندې کړئ. یو سپین ږیری چې ول پاجې تړلی و او له سرې ملا ښکارېده، غږ یې وکړ که هر څوک ده مسلمان ده او جنازه یې ضرور ده. حاجي داود چې دا خبره واورېده، په خلکو یې غږ وکړ چې جنازه همدلته وشي ښه به وي. دا وخت چې عسکر وتلی و، خلکو صفونه جوړ او د جنازې لمونځ ادا شو. وروسته یې جسد د هدرې خواته واخیست. قضا مازدیګر په غرغړه و چې حاجي داود په انورشاه پسې وروستي خښته وتپله. خلکو په بیلچو قبر ته خاورې غورځولې او حاجي داود په دوړو پټ مخ او په خټو ککړ لاسونه یې ګوښې ته ناست په مړو اوښکو ژړېده. کلونه تېرېدل او زمانه په منډه وه. له هغه وخته 100 کاله وروسته جهاد زور واخیست. د ملا مبارز ملګرو د خفیه فعالیت پر ځای ښکاره فعالیت شروع کړ. امریکایي کادرونو ته به یې کمینونه نیول او په پوستو به یې مخامخ بریدونه کول. انجینر آصف هم د پوهنتون درسونه په نیمایي کې پرېښودل او په میدان وردګو کې جهادي ګروپ فعال کړ. 3 کاله وروسته ملا مبارز له امریکایانو سره په یو مخامخ جنګ کې د شلکا په مرمۍ ولګېد او ځای پر ځای شهید شو. د هغه له شهادت وروسته څه موده ملا خیرالله مشر شو، خو هغه امریکایانو په چاپه کې ونیو او 6 کاله په بګرام کې بندي و. د راخلاصېدو وروسته خپلې سیمې شلګر ته لاړ. د جهاد په جریان کې ډېرې سړې او تودې تېرې شوې. د دوی د ډلګۍ څو نسله مجاهدین یو په بل پسې شهیدان شول، تر دې چې د ډلګۍ مشري قاري افضل ته ورسېده. له تېرو 15 کلونو قاري افضل د ډلګۍ مشر و. هغه اوس هغه پخوانی ګپشپي افضل نه و. د انقلاب سختیو د ملګرو هجران ترې مستې تړولې وه. اوس یې تجربه او فکر پوخ شوی او ډېری وخت به د ملا مبارز غوندې په ژور چورت کې ډوب و. سږ کال د امریکایانو د تېښتې خبرې کېدې. لا تراپي سیمو او ډېرو قرارګاهو تښتېدلي وو او د بګرام او شوراب غوندې مهمو اډو کې راټول وو تر څو له هغه ځایه وتښتي. د امریکایانو له شاتګ سره یې د داخلي ملګرو رویې هم سستې شوې وې. د افغانستان له مختلفو سیمو د ولسوالیو د فتوحاتو خبرونه خپرېدل، تر دې چې خبره ولایتي مراکزو ته ورسېده. هره ورځ به د څو ولایتونو مرکزونو مجاهدینو نیولي وو. د پکتیکا مرکز چې محاصره و، یوه ورځ مهم چارواکي په سرخوکو کې پورته شول او مجاهدین له څو خواوو په ښار ورغلل. قاري افضل چې د اردو خړه رینجر یې چلوله، تر شا پسې ګڼ له مجاهدینو ډک رینجران، څو حموي ټانګونه او د موټر سایکلونو کاروان لیکه. له هغه سره د موټرو د مخې سټ کې حاجي داود ناست و چې ډېری مجاهدینو نه پېژند او بیا به یې پوښتنه کوله چې دا نابلده سړی څوک دی چې قاري صاحب دومره معتبر کېنولی. د مجاهدینو تلوسه وه چې تر نورو مخکې ځان د ولایت مقام امني قمنداني یا نورو مهمو ځایونو ته ورسوي. خو د تمې خلاف قاري افضل خپل موټر بلې خواته تاو کړ. هغه له ښاره بل اړخ ته ووت. مخابره کې نارې شوې. قاري صاحب لاره دې غلطه کړه، ولایت مقام دغه اړخ ته نه دی، بیرته په شا راوګرځه. خو قاري افضل چې غریب نیولی و، هېڅ یې نه ویل او نه یې چاته ځواب ورکاوه. رینجر یې په یو خامه پوټلن سړک ور برابر کړ. دوړې پورته شوې. حاجي داود یوې زړې هدرې ته ګوته سیخه کړه. قاري افضل موټر راتاو کړ او د هدرې تر څنګ خورزار میدان کې یې ودروله. په مجاهدینو یې غږ وکړ چې تاسو دلته انتظار شئ، زه بیرته راځم. قاري افضل او حاجي داود په ګګرو ترخو کې ګامونه واخیستل. په هدره کې نوي قبرونه نه تر سترګو کېدل. زړو قبرونو خورې راخوټولې او اثار یې په ورکېدو وو. حاجي داود یو باران ځپلي قبر ته ودرېد چې یو زوړ واسکټ ورباندې پروت او په وچه لکړه یې زاړه دسمالونه زنګېدل. قاري افضل ته یې وویل دغه قبر دی. افضل چې غریو نیولی و، مخ په قبله ودرېد. حمد یې ووایه، خو چې دعا یې پیلوله د اوښکو بند یې مات شو. داسې سلګیو واخیست چې د دعا الفاظ ترې ورک شول. یوه شېبه یې د زړه له تله وژړل. وروسته ورغی، د قبر لکړه یې ونیوه او په خیال کې له انورشاه سره په خبرو شو. انورشاه، شرافته، السلام علیکم. زما مکتبه یه، تا ته وایم، انډیوال دې یم. قاري افضل،
موږ راغلو. انور شاه ګوره چې بیا ونه وایې چې بې وفا وې، له ټولو مخکې تا ته راغلم چې د فتح مبارکي درکړم. قاري افضل وچه لکړه وټکوله. اورې زیری مې در باندې، صلیبیانو شکست وخوړ، ستا او د نورو ملګرو قربانیو رنګ راوړ، ستا وینې ضایع نه شوې او نن دا دی الحمدلله کفر مات او اسلام غالب شو. مبارک دې شه. هو رښتیا له فتح مخکې د شهادت مبارکي هم درکوم. دا مې ارمان و چې قبر ته دې ودرېږم او مخامخ د شهادت مبارکي درکړم. ګوره ما وبښه، یادېږي به دې چې ټوکې به مې درسره کولې، درته ویل به مې چې نه د رنګ د شهید دی نه د پوندې د غازي دی. ما ټوکې کولې، ستا رنګ له هغه وخته د شهید و. ستا له شهادت وروسته د ښرنې ټولو خلکو ویل چې هغه که هر څوک دی خو رنګ یې د واقعي شهید دی. ستا شهادت په خلکو کې انقلاب راوست. ستا په لیدو د جهاد حقانیت خلکو ته معلوم شو. مظلومانه شهادت دې مبارک شه. قاري افضل په چرتونو کې ډوب و. یو وار بیا یې سینه په جوش راغله او اوښکې راماتې شوې. انور شاه هغه ورځ مې اوس هم په یاد ده چې په دښته کې مې یوازې پرېښودې. موږ وبښه، باور وکړه زما ګناه نه وه. ما ټول ملګري وشمېرل، د ملګرو شمېر پوره و، خو خبر نه و چې یو ملګری اضافه راسره راغلی. موږ ستا پاتې کېدو ته هغه وخت متوجه شو چې ډېر مزل مو وهلی و. ستا پاتې کېدل د شهید مبارز او ټولو ملګرو په زړونو کې د اغزي غوندې ولاړ و، خو چاره نه وه. الله تعالی په موږ عالم دی چې قصدن مو نه یې پرېښی. قاري افضل په همدې فکرونو کې ډوب و چې غږ یې واورېد. له موټر نه یو ملګري پرې نارې کړې: قاري صاحب راځه، اتې بس ده، نن یې ورځ نه ده، بله ورځ به راشو. دې غږ د قاري افضل د فکرونو بهیر مات کړ. را په خود شو، لاسونه یې دعا ته پورته کړل، د اوښکو په بدرګۍ یې اوږده دعا وکړه. وروسته یې د قبر کږه لکړه سمه کړه، څو غټې ډبرې راواخیستې او د قبر سر او پښو ته یې کېښودې. بیا له حاجي داود سره یو ځای د موټر پر خوا روان شو. هغه چې سترګې یې په اوښکو مینځلې وې غلی موټر ته پورته شو. موټر یې چالان او روان کړ. د شا سیټ نه یو ملګري ورته وویل: قاري صاحب بیخي مو سره اوږده کړه، تو خدای دا ورځ د دې ده خلک په ولایت او ریاستونو ننوځي او ته په زړو هدیرو ګرځي. قاري افضل مخ شاته ور واړاوه. په سربخونو سترګو او تیرې نظرې مجاهد ته وویل: په همدې زړو قبرونو کې د پرتو ځوانانو له برکته نن په رینجر کې سپور یې او په ولایت او ریاست کې غږیږي. که نه ولا که چا د ریاست پخوا ورپرېښی هم وای. افضل د رینجر په اسکلیټر پښه ټینګه کړه او شیبه وروسته په پټلن سړک کې یوازې د دوړو لیکه پاتې وه.